أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو ستاسو په خدمت کې بیا قاري صابر یو پیر تاسو ته مخاطب یم. ما څه موده وړاندې د بابا نه هم ویډیو کړې وه چې دا بابا په لارو کوڅو کې ګرځي او د ده ګرځېدل ډېر زیات مشکلاتو سره و چې د ده سهاره څه شی و چې د لاندې به د ذاته یو ابوکه چې ترې جوړېږي ربړ د هغې نه ځان له یو داسې څیز جوړ کړی و کرسۍ غونده کې چې هغه به د دغه ته پرته وه لاندې باډۍ ته او د هغې په ذریعه به دی ګرځېدو او ګرمالۍ کوم باندې چې د مصریان کار کوي دا ګرمالۍ به یې لګولې او په دې به ګرځېدو. زما له دوی سره ملاقات وشو نو ما دوی نه یو مختصر غونده کې ویډیو وکړه هغه ما ملګرو ته پاس کړله او په څنګ کې بل ملګری یې نه شیربادر د دوی شیربادر نوم دی په د غېږ کې چې ورسره کوم ماشوم دی د ده محمد سنان نوم دی چې دا شیربادر به یې زوی دی. داسې کار وشولو چې دوی زما سره کله ملاقات وکړو دوی ډېر زیات پریشان و دا ډېر زیات بېوسه مخلوق دی ډېر زیات بېوسه دی د ډېر زیاته غریبي ده بل دا دی د ګردو بیمار په خپله هم دی دا زوی چې دی د کینسر دی د وینه سوځي. دوی زما سره ملاقات وشولو ما دوی له ویډیو وکړه په هغه ویډیو کې تقریبا دوی ته 27,000 روپۍ یو پیره میلاو شوي وې او د هغې نه علاوه 3,000 3,500 ورته بیا میلاو شوي وې داسې دغه ویډیو په دغه وساطت باندې. د هغې نه علاوه چې دی نو بابا او د بابا لپاره زموږ یو ملګری دی چې په لندن کې زندگی تیروي ژوند تیروي هلته مسافر دی او هغوی ما ته ټلیفون وکړلو چې زه لږې پیسې درلیږم چې د بابا له پکې ویلچیر واخله او بقیه پیسې چې کومې پاتې شو نو هغه به دوی ته شیربادر به یې ته چې د سنان دپاره حواله کوي چې هغه خپل علاج پې جاري وساتي. هغو راته دا خبره کړې وه چې نوم به زما نه اخلې د نامه نه ډېر زیات دغه کړی و ګریز کړی و چې دا بیا په ریاکارۍ کې راځي او زه دا کار د ریاکارۍ دپاره نه کوم بلکې د الله د رضا لپاره کوم او الحمدلله زمونږ کار هم د الله د رضا لپاره روان دی. نو زمونږ خپل مقصد او مطلب دا دی چې یاره هر چا ته څونه حق د چا راشي او هغه خلکو ته پوره ورسي. نو هغه ملګري رالیږلي وې 44,201 روپۍ پرون ما وصول کړه بیا لاړلم د بابا له چې کله ما ویلچیر اخیستو نو د دې ویلچیر قیمت چې دی نو دا 17,000 روپۍ باندې ما واخیستو 18,500 روپۍ وې دا په سټیم هم دی او دا چې دی نو 17,000 روپۍ او 1000 روپۍ چې دی نو په دې کرایه راغلی ده یعنې 18,000 روپۍ دا موږ ته پرېوتې 17,000 روپۍ دي دا به زه بابا ته دا هم ورکړم. بقایه زما سره چې په لاس کې دا کومې پیسې دي دا 26,200 روپۍ پاتې شوي دي چې دا به زه سنان ماشوم ته حواله کوم او د دوی سره مزید چې نور څونه امداد کولی شي نو دا به ستاسو د الله سره ښیي ځکه چې دا شیربادر به یې په خپله د ګردو بیمار دی ماشوم چې دی د وینه سوځي دوی نن هم پېښور ته روان خو ما زموږ د کلي یو دوکاندار و چې د هغې نه د قرض کړی و 3,000 روپۍ ما ورته ټلیفون وکړو چې یاره تاسو ځئ ما نن نشئ زه در پیسې در کوم بیا په خپلو پیسو لاړ شئ هغوی ته خپلې پیسې تاسو واپس کړئ. نو شیربادر بھائی سره زما رابطه وشوله دوی راغله نن دلته د ویډیو مقصد او مطلب مې دا دی چې زمونږ سره ګوره په کلي ګاونډ په علاقه کې مونږ داسې خلک وینو نو مونږ له پکار ده زمونږ فرض دا دی چې مونږ له داسې خلکو سره ودرېږو مونږ هغه خلک راوچت کړو او مونږ د هغه خلکو سره اوږه په اوږه ودرېږو. حالانکې نن سبا وخت ډېر زیات چې دی دا د مشکلاتو سره د هر سړي مخ دی ځکه چې مهنګایانې ډېرې زیاتې دي او بالخصوص مسافر چې دي که نه هغوی کله داسې حالات ویني د خلکو نو که په هغوی هر څنګه حالاتو کې نو مسافر چې دی نو د هغه خلکو سره هغه خپل امداد جاري ساتي لکه څنګه چې دی ملګري زموږ د ورور کړی دی او ما ته یې رالیږلی دی او الحمدلله دا به اوس دوی ته به طور امانت ورسي انشاءالله. زه ملګري ته هم دا یم چې ستاسو امانت ما دا در رسولی دی بابا به تاسو وینئ چې ویلچیر ورته میلاو شولو بابا ته دا ویلچیر مبارک شي او تاسو ته هم ډېر مبارک شي چې ستاسو د لاسه بابا ته ډېر زیات سکون او سهولت میلاو شولو. زه به صرف یو ده ته پوښتنه د شیربادر بھائی نه وکړم هغه ورته خپل مجبوري هم بیان کړي چې مزید د ده په دې زوی باندې نورو څینې پیسې راځي څومره امداد کولی شي له دوی سره نو به ډېر زیات ښه ویډیو ډېره زیاته شیر کړئ. شیربادر بھائی د ملګري چې کومې پیسې راولګېدې نو دوی دپاره ستاسو څه دغې دعاګانې به ورته کوئ او که به نه او بالکل به ورته کوه الله یې عزت نصیب کړي خدای دغه دین او په دنیا ښایسته لري. ستاسو څه مطلب دی چې خلک د سره نور امداد وکړي ځکه چې د ماشوم باندې پیسې ډېر راځي خامخا پې لګي که نه ډاکټر ویل چې کله دا وینه شروع کړي خپله نو بس بیا درته علاج به بندول شي. د دې یو خبره ما ته شیربادر بھائی دا کړې وه چې دا ماشوم چې دی که چېرې د ده د علاج دغه شان جاري وساتلی شو نو د ده را بیماري دومره نه ده دا به زر ختمه شي خو د پیسو په وجه باندې حالانکې د ده د علاج چې دی نو د پیسو د وجې نه لږ داسې لم لیټ دی نو د ده بیماري په ده باندې اثر کوي. که چېرې ده ته پیسې په ټیم میلاو شي نو امیدونه د رب نه دا دي چې سنان ماشوم به چې دی نو دا بله ورځ تاسو وینئ چې په لارو کوڅو کې ومنډې وي هو انشاءالله العزیز شیربادر به ورته هم چې دی نه خوشحاله ځکه شیربادر په خپله د ګردو بیمار دی او د خټو ګټو مزدوري کوي چې هغه کله کولی شي او کله نشي کولی. شیربادر بھائی ته را پیسې دغه کومه حواله کومه دا 26,200 روپۍ دي هغوی به یې وهم شماري او دا پیسې چې دی نو دا به
حواله کړم دا ونیسه دا شمار کړه 15 20 25 26 او 200 صحیح شول دا 26200 روپۍ دوی ته چې دی نو دا وصول شولې او بابا وایي چې زه به خپله چې دی نو د دوکاندارانو 4.5 لکه روپۍ قرضدار یم مزید چې څونه امداد درنه کېدی شي بابا د توتکان د علاقې دی او دا هم چې دی نو زموږ د بټخیرې توتکان چې دی نو زموږ دغه دی د تعلق دی او زموږ د کلي نوم دی پیرخیل شیر بدر به یې سره څوک هم رابطه کولی شي زما سره رابطه وکړئ زه مو سره نه خپلې غمې راوهلی شم دې سره مننه جي او بابا نه به هم تپوس وکړو چې بابا څومره خوشحاله دی او زموږ د ملګري چې پیسې ورله لېږلي وي د بیلچیر والا ما راوړی دی چې د دې باره کې بابا تاسو به هغوی ته دواګانې کوئ او که به نه کوئ والله کو الله پاک دې روغ جوړ لري الله دې د دم عادت چې زمونږ دومره وکړي زمونږ عزت وساتي الله دې دې قبول کړي بس بابا دواګانې هم تاسو واورېدې بابا هم ډېر زیات خوشحاله دی او زه مننه د ټولو ملګرو کوم د ټولو مسافرو کوم څومره مسافر چې د سختو سره مخ دی الله پاک دې د هغوی د ټولو په حال باندې رحم وکړي موږ به ټولو مسافرو دپاره چې دی نو دعاګانې کوو څومره چې پښتانه دي څومره چې مسلمانان دي په کم ځای کې هم دي په سختو کې د هغوی دپاره زموږ د زړه تل نه دعاګانې دي چې الله پاک هر مشکلات حل کړي او بالخصوص چې کوم ملګري د پیسې رالیږلي دي نو د هغوی د کاروبار دپاره هم موږ دغه کوو چې یا الله د هغوی کاروبار چې دی نو دا تاسو مخ په وړاندې روان کړي د هغوی کم رکاوټونه چې دی الله دې آزاد کړي زه ستاسو نه اوس اجازت غواړم د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته